بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اما بعد، محترمو، په تیر بیان کې دا خبره ما کړې وه چې که ته هر څومره ګناهګار او هر څومره د ګناهونه ډېري، نو دوه کارونه باید ونه کې. نن ورځ به دا خبره درته وکم چې که ته هر څومره ګناهګار او هر څومره د ګناهونه ډېري او په دې ګناهونو کې داسې ډوبې، خو دوه کارونه پرېږدمه، دا خامخا کوه او ډېر اسانه دی. اساني به خپله واورې، خو ډېر زیات مهم دی د انسان په زندګۍ کې. اول هغه عمل چې ته باید پرېنږدې او همیشه وکې، هغه کلمه ویل دی. لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه ویل دا ډېره عظیمه کلمه ده او ډېره مهمه کلمه ده او ډېره درنه کلمه ده او ډیر قیمت والا کلمه ده. او د دې کلمې اهمیت او قیمت تا ته هله معلومیږي کله چې ستا روح دې ځای ته راورسي. اوس په دې دنیا کې د دې اهمیت او قیمت ډیرو خلکو ته نه معلومیږي. او د دې کلمې ویل ډېرې فایدې لري د انسان لپاره. خو زه به دوه فایدې ذکر کم، داسې فایدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې ذکر کړي. اوله فایده یې دا ده، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا حدیث ابن ماجه، ترمذي او ابو عبد الله الحاکم په خپل مستدرک کې او نور محدثینو را نقل کړي. هغه وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یو سړی به په ورځ د قیامت کې را پاڅول شي علی رؤوس الخلائق، پابڅي، خو دا ټول خلک به ورته ګوري، دا ټول انسانان به ورته ګوري، پیریان او انسانان به ټول ورته ګوري د محشر په میدان کې. چې را پاڅول شي، بیا به د عملنامې راوړل شي. دا عملنامې به 99 عملنامې به، او هر عملنامه به دومره غټه او دومره به اوږده لکه د سترګو نظر چي، یعنی څومره چې سترګې نظر کوي هغومره به اوږده. بیا به الله رب العالمین دته وفرمایي چې ته خپل په دې عملنامو کې وګوره، آیا کومه نیکي پکې شته؟ دی به ورته وایي چې لا یا رب، ای الله، نیکي نشته پکې. بیا به الله رب العالمین ورته وفرمایي چې ته بیا پکې وګوره، آیا زما کاتبینو یا هغه ملایکې چې ستا عملنامه یې لیکل او ستا عملونه یې لیکل، هغوی په تا باندې کوم ظلم کړی؟ یعنی داسې یو عمل یا داسې ګناه چې تا نه یې کړی، هغوی لیکلی، داسې شته پکې؟ نو دی به وایي چې لا یا رب، دا هم نشته. بیا به الله رب العالمین ورته وفرمایي چې ای الک عذر، ایا ستا دپاره کوم عذر شته؟ ولې دې دا ګناهونه کول؟ دی به وایي چې لا یا رب، عذر مې هم نشته. نو الله رب العالمین به ورته وفرمایي، او په دې وخت کې به دا انسان ډېر زیات ویرېږي، او رښتیا هم د یېرې مقام دی، ځکه چې 99 عملنامې او په یوه کاپۍ کې یا په یو دفتر یا په یوه کتابچه کې هم یوه نیکي نه وي، د یېرې مقام دی، او بیا عذر هم نه وي در سره او ظلم هم نه وي در باندې شوی. نو دی به ډېر زیات ویرېږي. چې ویرېږي، الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې نن ورځ ظلم نشته، ستا یو عمل زموږ سره شته او یوه نیکي زموږ سره شته. نو هغه به راوړل شي په یو ورقه کې یا په یو پاڼه کې، یو بطاقه کې به راوړل شي. په تله کې به د دې نورو عملنامو سره کېدی، هغه به په یو طرف کې کېدی، په یوه پله کې، دا به په بله پله کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي دا سړی به الله رب العالمین ته وفرمایي چې دا وګوره او دا ډېرې عملنامې وګوره، دا خو د هغې په مقابل کې هېڅ شی نه دی. نو الله به ورته وفرمایي چې نن ورځ ظلم نشته. نو چې کله هغه کېدی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فطاشت بها، دا 99 کاپیانې یا کتابچې یا ورق عملنامې چې دي، دا به داسې سپکې به پورته کړي. که ستاسو فکر یې کله چې په تله کې یو سپک شی پروت وي، ته یو دروند شی په دې بله پله کې کېږدوه، نو دا سپک شی داسې زر راپورته کړي، نو دغسې به دا هم راپورته کړي په دې یوه بطاقه باندې، په دې یوه پاڼه، په دې یوه ورقه باندې. او په دې کې به څه لیکل شوي؟ په دې کې به لیکل شوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه به لیکل شوي. نو څومره مهمه ده او څومره غټه فایده ده. خو محترمو، دا کلمه یو شرط لري، او هغه به په دې دویمه فایده کې درته بیان کم. دویمه فایده یې دا ده
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو هريره عنه یو ورځ تپوس وکړ او دا حدیث امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې را نقل کړی. ابو هريره عنه فرمایي وما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامه، په ورځ د قیامت کې به هغه بختور نیک بخته او خوشبخته انسان څوک چې ستا شفاعت به ور په نصیب کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې په هغه نیکبخت او خوشبخت او بختور انسان چې زما شفاعت په ورځ د قیامت کې ور نصیب کیږي هغه کس دی چې من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، هغه څوک دی چې لا اله الا الله دا کلمه ووایي، خو شرط یې دا ده، شرط د کلمې دا ده چې خالصا من قلبه، د زړه نه ووایي، په اخلاص یې ووایي، نو هغه انسان به زما د شفاعت نه برخمن کیږي په ورځ د قیامت کې. او دا هم واوره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا شفاعت وکړي نو ته بیا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، هیڅ غم دې نشته. او دا ځکه چې الله رب العالمین ته تر ټولو نزدیکترین او محبوب ترین شخصیت چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او الله رب العالمین به هغه ته ووایي چې وشفع تشفع، شفاعت کوه ستا شفاعت منل کیږي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا شفاعت وکړي د هغه بل غم شته نه. خو دا شرط چې کوم دی دا خالصا من قلبه، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم قید ورسره ذکر کړی محترمو دا ډیر مهم دی. د زړه نه باید ته کلمه ووایه. نن سبا ډیر خلک کلمه وایي خو په خوله یې وایي، د زړه نه وایي. او که ته غواړې چې د زړه نه کلمه ووایه نو درې شیونه باید وپېژنې. اول د کلمې معنا باید وپېژنې، ځکه چې ته د کلمې معنا نه پېژنې نو د زړه نه نشې ویلی بیا. دویم د کلمې مفهوم باید وپېژنې، مفهوم دا معنا چې کلمه زما نه څه غواړي، مقتضیات یې څه شی دي، د دې مطالبات څه شی دي، دا کلمه ویل څه مقصد لري، دا باید ته وپېژنې. دریم د کلمې نواقض باید وپېژنې، هغه شیونه ته باید وپېژنې چې دا کلمه ماتوي. ډیر داسې عملونه شته چې هغه کلمه ماتوي، لکه اودس مثال طور، ډیر داسې عملونه شته چې ته به اودس وکړې خو که د هغه عمل وکړو نو اودس دې ماتېږي، دغسې کلمه هم ده. ته به کلمه ووایه خو چې دا عمل ورسره کوې نو کلمه دې ماته ده، فایده نه درته کوي. نو ته باید امې ترجمه یا معنا وپېژنې، امې مفهوم وپېژنې، او ورسره نواقض باید وپېژنې، او کلمه باید پوره ووایه. کله چې دا درې شرطونه او دا درې شیونه وپېژندل بیا کلمه پوره ووایه او د زړه نه راوباسه، لا اله الا الله محمد رسول الله. یوازې هو مه وکوه او یا یوازې الا الله مه کوه، نه، کلمه پوره ووایه. نو بیا به ته د دې دواړو فایدو نه برخمن شې. لکه هغه اوله فایده شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ذکر کړې وه د بطاقې ده، او دا دویمه فایده ده شفاعت ده. نو اسانه عمل ده، همیشه وایه، خاص کر چې یوازې کېدلې کلمه یو ځل د زړه نه بیا خولې ته راوباسه او بیا نطق ورباندې کوه، په ورځ د قیامت کې به فایده درته وکړي. دویم هغه عمل چې ته باید پرې نږدې او د انسان دپاره ډېر مهم دی، او دا عمل د انسان د دنیوي زندګۍ سره هم ډېر تعلق لري، هغه ته وایي الصلاه، منځ. اگر که ته ډېر ګناهګار یو، په ګناهونو کې داسې پټې، خو منځ مه پرېږده. منځ ډېر اهم دی د مسلمان دپاره. منځ په اسلام کې دویم رکن دی، د کلمې نه وروسته اهم شی چې د هغه منځ دی، او ستا د دنیا زندگی درخه کوي. نن سبا چې ډېر مسلمانان د مشکلاتو سره مخامخ دي، او ډېر مسلمانان د اختلافاتو سره مخامخ دي، او قسمه قسم پریشانیانې ورته را روانې دي، هغه غټه وجه دا ده چې دا خلک د منځ اهتمام نه کوي، یا یې کوي نه، او که کوي یې په صحیح طریقه یې نه کوي. نو منځ کوه او په صحیح طریقه یې کوه، قضا کوه یې ما. خاص کر د سار او د مازدیګر او د ماخوستن منځ، دا درې منځونه ډېر مهم دي چې انسان باید وکړي. نور مهم دي خو دا درې ډېر اهمیت غواړي.
په دې دنیا کې دې هم خوشحاله ساتي دا منځونه، او په ورځ د قیامت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاة. په ورځ د قیامت کې اول تپوس چې د انسان نه کېږي هغه د مانځه کېږي. که چېرته په مانځه کې پاس شوې او کامیاب شوې نو په نورو عملونو کې بیا الله رب العالمین یو څه در سره کوي. خو که چېرته په مانځه کې پیل او ناکام شوې نو بیا پوه شوه چې زه ناکام یم. مونځ ډېر اهم دی. نن سبا ډېر خلک په سپکه سترګه، او اکثره خلک دا وایي چې یار موږ ته زور غواړي. نه، په شپه ورځ کې ستانه مونځ زیات، دا 5 مونځونه زیات نه زیات ستانه نیمه ګنټه غواړي، زیات نه غواړي. په 40 ګنټو کې نیمه ګنټه څه شی ده؟ هر مانځه ته 5 منټه 6 منټه زیات نه درنه غواړي. نو مونځ کوه، په صحیح طریقه یې کوه، او ورسره کلمه ډېره وایه. انشاءالله چې په ورځ د قیامت کې به د الله رب العالمین د ډېرو بدبختیانو نه وساتي، او دا منځ او دا کلمه چې ده دا د په دې دنیا کې هم د ډېرو ګناهونو نه بچاوي او